وہ ہر رنگ جامے چاغندے واغندا، لیکن من انداز قدت را میں شناسم زستا د پند چال پہ جدم. ابل ورځ راته سړی ټلیفون وکړو، ما ته نامه در تخپل نه خیم چرته را پسې تقریر کې ونه وې، اراده مې کړې و د ګیره پرې خو چې ګیره پرې دما، خو ول ګیرو والا مې په دې جلوس کې پاس د لارای د پاسه په غډېدو ولید. نو مولانا صاحب خدای راستی کوي پرې دم خپه نشي، مال کبه دې پرې خو نو د سړی زوی بن ګیرو والا په غډېدو. نو مالاو کنه پختون خو دم کیږي نه، چې دم شي بیا ډر ډر ناره وي. پختون خو بیا ثاني نه کړ، په هر آرام توپ کې بیا ثاني نه ګیرو والا. نو الله دې امان راکړي عزیزانو. سبکی د دغه ورځې احساس که په ژوند در سره پیدا نشي، د مرګ نه وروسته دې ورځې د پاره هېڅ نه جوړي، هېڅ نه کېږي. په دغه ورځ به الله کریمانه انداز کوي، نو علا به چرته د جنت لار کولاویږي. که کریمانه انداز نو، خبره د عدل او د انصاف شروع شوه، ټوله دنیا به جهنم ته لاړه شي. ځکه چې د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تاسو کړي نو څه درته ملاو شي، کنه تاسو کړي نه دي نو تاسو به ملاویږي. دې وجه نه دا فکر او دا احساس پیدا کول پکار چې زما مخې ته یو دومره عظیم مورز روانه ده چې زه به په کروڑونو کاله د ځمکې او ازمکم د تانبې نور یو نیزه د سر د پاسه اوچت، مازغه به په سر کې د وریجو غوندې خټ کېږي، په خپه چې په ځمکه ږدي د خپې غوښې به ځمکې پورې پاتې کېږي. په کروڑونو کاله به په داسې ځمکه ولاړې او حساب به کېږي. دې دپاره وړاندې نه یو سړی دی شپېته کاله یې منځونه کړي دي، 14 کاله. د سهار په مونځ 100 منټه لګي، خو زیات نه زیات 14 سره یې کېنو 10 منټ. ماسپخین مونځ باندې 15 منټ، 10 او 15 25. مازیګر مونځ باندې 15 منټ 30 منټ. ماښام مونځ باندې 10 منټه 40 منټ. ماسخوتن مونځ باندې 15 منټه نو 55 منټ. 55 منټ هم مکواد یوه ګنټه کا، نو هره ورځ 5 منځونو باندې یوه ګنټه، هره ورځ د میاشتې 10 ګنټې شوې، او د کال 12 12 شلې یو شو، 6 شلې نور شو کنه یار، ٹھیک شو. 360 ګنټې د کال شو. اوس 360 ګنټو نه ورځې څو جوړېږي؟ ویښ شئ، ویښ خدای بندګان. سیلاب یوړی د سبا سیلاب. پاکستان هغه ملک دی لکه په کابل کې یو مثال دی چې نان بخور او ټربیزن وایي روټۍ خوره او تیزونه اچوه، نور څه کار مه کوه. پاکستان هغه ملک دی نان بخور او ټربیزن والا. هغه د اکبر باچا لټان دي چې په اللهم روټۍ چرته حلاله مرداره پیدا کی او برډډه لګی، نور د څه وجې نه دي. د اکبر باچا زمانه کې یو درې لټان پراته وو، نو دا یو په دې سینه بیره پراته وه او دوی داسې پراته دي. نو پاس یو سړی تېرېدو، ورته آواز وکړو چې کاکا لږ راکوشه. چې راکوش شوی دی، ویل ولې؟ ویل دا بیره خو لږه د خوله کې راواچوه. هغه دا خیال کړی چې دا درې واړه به فالج والي او لاسونه به نه اوچتېږي. نو هغه بیره خوله کې ور اچولې، ویل خیر خو دی؟ ویل خیر خیریت دی. ویل نا جوړه یې؟ ویل نه. لاسونه ویل ټیک ټاک دي. چې شړپ شو چې په دې مخې ووالي. ویل بیړه دې غرکشه، زه دې د اس نه ورپسې راکوز کړم او ته د دې ځای نه دې بیره دلته کولی نه شوه. دویم چې ورسره پروت و، ویل سمې ووادارني. ویل ولې؟ ویل پرون مې اودس مات کړی نو پاکولم یم نه، نو هغه یې پرېښود، دا دویم یې یو شړپ ووالو. چې متیاز یې وکړې نو ځان به هم درته بل پاکوي. چې دویم یې ووالو، دریم ورته وایي چې ښې ووه دا دواړه ارامیان دي. ویل په تا څه چل دی؟ ویل پرون پروت وم، سپي مې خوله کې متیازې کولې، دوی ورته کورې هم نه وې. وایي په ایمان مونږ هغه یو که نه، سپي زمونږ خوله کې متیازې کوي او د سماتې ځای راله بل پاکوي.
بیر راله بل پخله کې مونږ نه څه نه کی مونږ به جازونه جوړو مونږ به توپې جوړو مونږ به ټینکونه جوړو ورشه کنه ته په دې ټول پاکستان کې وګرځه ټول پاکستان او خپل تمام سائنسدانان او تمام انجینئران او تمام یونیورسټۍ دی ولټاوه او دا تپوس ته وکا چې د ځمکې نور ته 100 کروڑه میله لار ده او د ځمکې نه سپوږمۍ ته بیا 100 کروڑه میله لار ده او دا سپوږمۍ کې بیا 100 سپوږمۍ دي نورې ورشه دا اندازه په ټول پاکستان کې وګرځه دا ګډېدونکو نه تپوس وکړه چې څوک یې درته وکړي ټول ملک کې وګرځه ملکونه هغه دي چې دا حساب هم لګولی دی چې د ځمکې نه نور پورې 9 کروڑ 65 لاکھ میل مزل دی تاسو په پوهیږئ 9 کروڑ 65 لاکھ میل مزل دی خلق هغه دی قوم هغه دی ریسرچ چې قرآن ویلی دی چې سیروا فی الارض لعلهم یتدبرون یتفکرون پس مکه کې وګرځئ فکر وکئ تلاش وکئ د قرآن په دې آیات ریسرچ نن هغه قومونه کوي چې د نور حساب درته لګولی دی بیا دا حساب تاسو له پته درځي چې نور راوخیږي نو د هغه رڼا 9 کروڑ 65 لاکھ میل په مزل باندې 100 منټه کې د هغې هغه شعاع او رڼا ځمکې ته رارسي دا درته پته ده 4 منټه کې چې نور طلوع کی نو د هغې شعاع 9 کروڑ 65 لاکھ میل پر رفتار باندې په 4 منټه کې ځمکې ته رارسي بیا دا د سپوږمۍ رڼا دا د څه شي رڼا ده او دې کې بیا څه دي دننه یو سیاره 12 کاله وشو چې یو ستوري ته روانه ده او داسې فوټوان رالیږي د دې اسمانونو چې عقل به دې اریان شي 12 کاله وشو اله اوس ورنږدې شوی تاسو به دا شیزونه جوړوئ مونږ خو ډم قوم یو ډم مونږ خو ډمان یو په جلسه کې مونږ ګډېږو په لاره مونږ ګډېږو په واده کې مونږ ګډېږو په سنت کې مونږ ګډېږو مونږ خو ډمان یو قومونه دا خلق دی چا چې ستورو او سپوږمۍ او نورونو ته ځان ورسول نو عرض مې دا و عزیزانو چې زمونږ دواړه جانه تباه دي آخرت لم مونږ څه کړي نه دي تو وایه چې په کال کې د کال عبادت ستا 6 ورځې جوړېږي نو د 6 ورځو په محنت باندې به ته جنت غواړې تاسو وایئ په ایمان چې تاسو یو ګډ او شل نوکر ساتلی شئ ګډ او شل یعنی یو 200 روپۍ میاشت نوکرم مونږ نشو ساتلی ځکه چې شته نه را سره نو په دنیا کې 200 روپۍ میاشت نوکر نشي ساتلی او د قیامت نوکر به څنګه او د جنت نوکر به څنګه اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا د جنت یو نوکر بد نو تبوی چې دا د ملغلرو نه چاتار وسته دی او یو د بل د پاسه ټپکیاوي ملغلری وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا وحلوا اساور من فضه د نوکرانو با بیا د زرو کنګڼې په لاس کې چولی او بچ درته پیش کوي وسقاهم ربهم شرابا طهورا په هغه لاسونو به درته ګلاس پیش کړي نن یو بسترې له چې ورشه منډۍ کې 800 روپۍ او اچي پکې څه وای د کابلیانو له چې کوم سامان جوړي بیا هغه ټیکه چاله ملاویږي ای ته خدای مرمیږم
ټیکدار ته مې تا خدای په فالج واله ستا خدای اور میګ مات کا ان شاء الله العزیز سحد پورې بس تاسو په سمجھ کې راغلي. نن دا باس ته چې د قیامت په ورځ به الله پاک عدل او انصاف کوي او کنا کرم او مهرباني وکړي. کله قیامت په ورځ الله پاک عدل وکړو انصاف وکړو نو یو سړی بم جنت ته لاړ نشي. تمامه دنیا چې دا دابا جهنم ته لاړ شي. ځکه چې د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تا سکړی وي نو تا ته د اجر ملوش. انصاف څه ته وایي؟ ما تا سره مزدوری کړې ده او تا د مزدورۍ عوض ما تراکو دیتا انصاف وایي. عدل څه ته وایي؟ ما تا سره مزدوری کړې ده او تا د مزدورۍ بدل ما تراکړو دیتا عدل وایي. نو عزیزانو که عدل او انصاف په قیامت کې شروع شو نو دنیا به ټوله جهنم ته لاړ شي. ځکه چې عدل او انصاف تقاضا دا ده چې مونږه سکړي او مونږ ته عوض ملو شي. مونږ سکړي نه دي نو مونږ ته به جنت ملاویږي څنګه؟ د دې وجه نه په قیامت کې به الله پاک کرم کوي. کرم دا معنا چې په زړه کې د نیکۍ تیر شوي وي، اراده دې د نیکۍ کړې وي او هغه نیکی دې کړې نه وي عملا، نو الله تعالی به د هغې هم اجر درکړي. دې ته کریمانه او مشفقانه انداز وایي. اوس تاسو به دا وایئ که یو سړي ګناه پړ کې تېره شي نو قانون دا دی چې ګناه دې په زړه کې تېره شي او د ګناه اراده وکړي او په خارج کې دې هغه ګناه کړې نه وي نو عملنامه کې لیکلی کېږي نه. او د نیکۍ چې خالی اراده وکړي او پړه کې دې تېر شي نو عملنامه کې داسې ولیکلی شي لکه دا نیکي تا کړي وي. اوس دا خبرې نه مونږه پوهېږو نه سمجھ کې راځي. دا ټول څیزونه د سړي په سمجھ کې اله راشي چې څه وخت کې د قیامت ورځ او ته مبتلا شي. چې مبتلا شي نو بیا به په تمام 16 او 15 باندې پوه شي چې کاش اے رب العالمین چې زما زړه خو په دنیا کې بل کار نه کولی سوا د نیکو د ارادې نه. لکه حدیث کې راځي یو سړی شهید دی او شهید خپله مرتبه او رتبه وګوري په قیامت کې نو دی به دا تقاضا وکړي چې الله کاش ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اے خدای چې زه قتلېدی او بیا ژوندی کېدی، بیا قتلېدی او بیا ژوندی کېدی، بیا قتلېدی او بیا ژوندی، چې زما کار نه وی بل خو بس قتل کېدی او بیا را ژوندی کېدی، قتل کېدی او بیا را ژوندی. نو هر سړی به دا تقاضا وکړي چې کاش چې زما زړه د بل شي کور نه وی او زما زړه کې د بل شي ارادې نه وی. نن زمونږ زړه خو د څه شي د ارادو مرکز دی. نن زمونږ زړه د څه شي د ارادو مرکز دی. نن ستا د ملک دنیا کم طرف ته روانه ده، څه کېږي لګیا دي. ستا د ملک دا نوجوان طبقه چې ده دا کم طرف ته روانه ده، دا د تباہی او د هلاکت طرف ته روانه ده. سهار وګوره د هرې محلې نه هلکانو په ترخ کې د VCR ډبلې نیولې او راوی باسي او دکان ته وړي. هرې محلې ټوله شپه ستا د ملک دا نوجوان طبقه چې ده دا VCR ته تېروي. او بیا د جمعې شپه په پاکستان کې د جمعې شپه دا د ډمتوب او د کنجرتوب شپه وي. پخوا به د جمعې شپه چېرته د بزرګۍ شپه وه، خلقو به پکې نفلونه کول، منځونه به یې کول، څه به یې کول. او د جمعې شپه په پاکستان کې د ډمتوب شپه وي. وَإِذَا كَانَ رَبُّ الْبَيْتِ بِالطَّبْلِ ضَارِبًا فَلَا تَلُومُنَّ أَوْلَادَهُ بِالرَّقَصِ. وایي چې د کور مالک دبلې غږی، د کور مالک دبلې غږی نو که بچی ورته ګډېږي نو بچی مه ملامت کوه.
الکه چې پلاری دوپړای ماری نو کزوی ورته غډیږي دا څه د شرم خبره ده تاسو وایي ها چې پلاری دبلې یا باجه غږی او زوی په غډېدو شي نو دا زوی ملامت کول پکار دی اوس خو معاشره د پاکستان داسې شوا چې سربراهان د ملک چې دي په سټیج د پاسه په دغه شروع او بیا د ملک دنیا ورته ناسته ده او ګوري ورته سربراه د ملک چې پرون 450 کسان سره د جازه ورک دي په دې ملک کې خوشحالي کول پکارو 450 کسان سره د وړو ماشومان ورک دي سره د جازه او ترنه پته نه لګي نو په دې ملک کې ماتم پکارو که خوشحالي پکاروا په دې ملک کې ګډا پکاروا او که په دې ملک کې ماتم پکارو سربراه د ملک چې مړ شي د امریکای صدر مړ شو د روس صدر مړ شو د چین وزیر مړ شو د برطانیې وزیر مړ شو مونږ ورته شل او سلويخ ورځې جنډې سر نه ګون کړي وي چې د برطانیې وزیر مړ دی 450 کسان سره د پاکستان د یو عظیم جازه ورک دي یو ورځ سوګ پاکستان مناو نکړو الټه په کابل ورځ غډېدو وکړه دا قوم راځي چې الګا چینی ګران شو پلانې ډېر خوش مونږ سو کوچ ګران ما ته بنوي چې یا وړ ګران دي یا چینی ګران ده یا غوړی ګران دي ما ته بنوي 75% ووټ د قوم دی حکومت تور کړي دي 75% نو چرته چې په ګرامنۍ کې 75% ډوبېږي نو موږ دا 25 ته ور سره خدای ته مخ کې ډوب ٹھیک ہے کہ طرح سر وہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے وہ خواصی ہم ڈوبے ماں وہ انشاءاللہ تب امرانا بچ نزی خدای بتام غر کئی ما تیس پروانیش زپد اخپل زړه کې خم مطمئنم ما ته اطمینان دے چې ما ټول عمر د بندا اسراډو کړی نه ده بنده بچي او داغه اسرا بچي و یا بس ته عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي په هغه ذات فخر کوا چې په کوم ذات باندې الله فخر کړی دی پاکستان بچي یو منبر بچي یو وزیر بچي پاغه پورې بڑت تړل سي چې او دا پلانې راغې زما بدا کارو شي پلانې راغې مونږ څه کار تاسو دې قوم په بنده پورې را تړلې دي نتیجه او انجام به کجوندي وي په دې منبر درته خیم چې د بندا اسرام وا او د اسمان اسرام نه وا انجام هم څه نن ستاد ملک کروڑونه روپے په فضولیات او په عیاشو خرج کی نن د ملک خدمت نشتا د قوم خدمت نشتا ورګ شي کنه دا قوم دا د پیښور خلک د کمیټای پورې ورشي د کمیټای ته ورشي او دی ته وایي چې تا په کومه خوشحالۍ کې پرون زرګونه روپے پنده ته په جلوس باندې ختمولې په کلی او وطن کې خو وبنشتا او ته د کمیټای میره ته د کمیټای افسرې تا زرګونه روپے په کومه خوشحالۍ کې دا قوم دې تاسو دا قوم الله دې په دوی د چرګو مرز راوړي دا خو هغه ذلیل قوم هغه ذلیل قوم دی چې الله دې امان راکړي دی خو اوس په دې جمعات کې دا تاسو چې ناس اوس په هغه دروازه کې څوک आवाज کوي چې وزیر صاحب راغی که تاسو زما خبره ته غوږ کې خدا ګیره مې کړه کې ټول با خو وګورئ دا شیخان یې او کمی خان دا قوم پیژن مولانا وی بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش من انداز قدترا میں شناسم بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش